خټک صاحب دا تاسو شخصیت خو خزانه ده کنه او لایبرری یې تاسو ژوندی او د دې ټپي په سیاست کې څه رول پاتې شوی دی؟ څه ټپي دي چې د خلکو سیاسي روزنه یې کړې ده؟ شعر او شاعرانو او تحریکونو خو کړې ده پښتو ټپي. اصل کې ټپه زمونږ د کوم چې ولسي ادب دی د هغې ټولو نه مهم صنف دی او ډېر قدیم صنف هم دی، ډېر غنیم دی. نو دې زموږ په معاشرتي ثقافتي او سیاسي ژوند کې ډېر اهم رول لوبولی دی او دې خصوصا تاسو ګورئ موږ ویلی شو چې ښځې چې زموږ د معاشرې تر ټولو مهمه برخه ده، د هغوی مسلې ټپې له لارې مخې ته راغلي دي او ډېر داسې شیونه ټپو چیلنج کړي دي چې کوم زموږ خلکو خیال و چې د رواج په نوم باندې ځینې خبرې چلیږي. مثلا دا د ښځو حقوقو باره کې خصوصا په ټپې کې هغه احتجاج هم شته، طبقاتي جبر خلاف احتجاج هم شته او ما په خیال کې سیاسي جبر چې دی وقتاً فوقتاً هغې باره کې هم ټپې راوتلي. ستاسو د خوښې درې ټپې چې تاسو په ټول ژوند کې تاسو فکر کوئ دا ښې ټپې وي په فکري توګه د پیغام په توګه او چې ستاسو خوښه شوې وي؟ نو ټپې خو زما ډېرې خوښې دي، خو که داسې وایم چې دا یو دوې ټپې داسې دي چې د ټپې قدامت ونه پرېږدي، نو هغه زما په دې وجه خوښې دي. د مثال په توګه دا وایي چې مازدیګری د خیرې مه کړه ته به د ناز خیرې کوې رښتیا به شي. دا وایي چې هغه وختو چې زموږ د خلک شو دا یې آتش پرستو یا دا اور یا د هغه پرستش پرې کولو نور سترګې دا ویل کېدل چې ډوبېدو نه مخکې نور سترګې سوال قبلوي، نو دا د هغه وخت ټپه ده. یا دا بله ټپه ده چې سپوږمۍ کړنګ بهار راخیژه جانان د ګلو لو کوي ګوتې ریبینه، دا د هغه وخت ټپه ده چې څومرس به اریاګانو جوړولو او دا به ګلونه وي په سپوږمۍ کې ریبل چې سپوږمۍ به خره وخته. نو دا یو قسم ته دا زموږ د نماینده کوي. بیا دا ده چې دا د انساني مینې محبت باندې پابندي ده زموږ ټولنه کې نه، خو دې خلاف هم بغاوت شته. سړی وایي چې د مخامخ دیواله وران شي تا نه پناه دي تورې سترګې سره لاسونه او دننه غږ کېږي چې په غوسه غلی مه تېرېږه جانانه ټوله دې په ننګو لاره یم. واه خټک صاحب زه خوشحاله شوم او یو ټپه زه تاسو چې لومړی ټپه ول هغې سره تړلې کوم او ډېره شکریه درته وایم او دا ما ځان دپاره یو اعزاز ګڼه چې تاسو دا ورکوټ نشست وکړم داسې دا مخکې م شوی خو ما نه موبایل روغ شوی په ګاډي کې چې موږ روان وو او هغه دا ټپه ده خټک صاحب ترجمه به تاسو بیا وکړئ چې د باچا لښکر ډولېږي د باچا لښکر ټولېږي رب دې د خیر پته به پرې باسه مینا پخوا خو به تبې وې که نه او تورو ته به خلک مړ کوو دې کې او که نه رب دې د خیر پته به پرې باسه. هغې جنګ نه ژغوري دا د باچا لښکر کې خو تګ ضروري و که نه خټک صاحب؟ ډېره مننه. ستاسو سوری دی ژوندي اوسئ.